سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ خوشحاله به اوسئ. که درنو دوستانو تاسو لپاره مې نن په زړه پورې طریقه راوړې ده چې هغې کې به درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو له بایننس څخه خپل سیم کارت ته پیسې ولیږو. که چېرته تاسو په بایننس کې پیسې لرئ نو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره خپل سیم کارت ته ولیږئ د ایزي لوډ په ډول. نو تاسو څخه به هېڅکله هم پیس نه کټوي، صرف د شبکې پیس به در څخه کټوي. تاسو کتلی شئ ما سره 9.350 ډالر دی چې دغه بي ټي سي کرنسي ده. غواړم چې دغه کرنسي ترې ولیږم خپل سیم کارت ته. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو لومړی کې راشئ خوم آپشن ته. لاندې خوم آپشن دوستانو تاسو ګورئ، دغه خوم باندې به کلیک وهئ، بیا به راشئ دغه مور آپشن باندې به کلیک وهلی. کله چې دغه مور آپشن باندې دوستانو کلیک ورته واوښتو، لاندې به پکې راشئ، دلته موږ ته یو آپشن راځي موبایل ټاپ اپ، او دلته تاسو کولی شئ دغه لارې نه هم ولیږئ. خو اصلي دوستانو موږ راځو چې هېڅ پیس هم نه لري، نو دغلته موبایل ټاپ اپ له لارې کولی شو چې موږ دغه ولیږو. راځو په همدغه باندې دوستانو کلیک ورته اخلو. پاس ځای کې خپل نمبر دلته موږ ته راخلي، او که نه وي تاسو بل نمبر هم ورته ورکولی شئ. نو خر نمبر ته تاسو کولی شئ چې ترې ولیږئ. دلته راځئ په کنټري کې تاسو دوستانو کولی شئ خپل یعنې هغه د خپل هېواد که شبکې انتخاب کړئ. زه مثلا روشن انتخابوم، او دلته تاسو ته وایي چې تاسو کولی شئ 50 افغانۍ څخه یې پیل کړئ. 50 افغانۍ نه خر څومره چې پورته لیږلی شي. خو دلته زه راځم یو نمبر ورته ورکوم. دوستانو نه پوهېږم دغه نمبر کې څه مشکل دی. راځو په دغه مور آپشن باندې چې کله تاسو دوستانو کلیک ورته واخلئ، دلته تاسو ته به اوس راشي، تاسو ته وایي چې تاسو څومره پیسې غواړئ چې ولیږئ. له 50 افغانۍ څخه تاسو پیل کړئ، څومره چې ښکته لیږئ نو تاسو کولی شئ چې ترې ولیږئ. زما نېټ لږ یو څه ضعیفه دی دوستانو، دغه تاسو کتلی شئ څومره چې غواړئ تاسو یې کتلی شئ، هغه هم تاسو لیږلی شئ ترې. تاسو لاندې تر خیرې وروستی دوستانو بیخي ښه ده، زیاتې پیسې تاسو لیږلی شئ چې خر څومره غواړئ تاسو کولی شئ موبایل ته ترې ولیږئ. یعنې په زرخاوو پیسې کولی شئ چې خپل موبایل ته ترې ولیږئ. زه مثلا غواړم چې 250 یا 290 یا 300 یا 325 خر څومره چې غواړئ تاسو کتلی شئ. دلته تاسو ته راځي او تاسو ته لیکلي دي چې دغه تاسو لیږئ. مثلا 290 افغانۍ هم کولی شئ چې ترې ولیږئ. خر څومره چې وي تاسو دلته وایي تاسو که 290 افغانۍ لیږئ نو تاسو څخه به 3.44 BUSD کرنسي کټوو. یعنې تاسو څخه به دومره کرنسي کټېږي او تاسو ته به دغه پیسې درځي. نو کنټینیوز باندې به کلیک واخلئ او دغه به تاسو ته ویډرا شي. خو زه دوستانو غواړم لږ ډېرې پیسې ترې ولیږم. زه راځم دوستانو دغه ځای کې اوس غواړم چې ډېرې پیسې ولیږم. لاندې اوس دوستانو دلته راځم، مثلا زه غواړم چې 400 افغانۍ ولیږم. زه غواړم 400 افغانۍ له بایننس څخه خپل سیم کارت ته ولیږم. پر راځم په دغه 400 افغانۍ باندې کلیک اخلم. دلته ما ته وایي چې تاسو څخه به 4.15 BUSD کرنسي کټ شي او تاسو ته به 400 افغانۍ ورسیږي. په دغه 400 کې دوستانو تاسو راشئ کنټینیو باندې به کلیک ورته واخلئ. 400 کې صرف د شبکې پیس کټوي دوستانو تاسو څخه، نور څه نه کټوي دوستانو، صرف د شبکې پیس 40 افغانۍ کټوي په 400 افغانیو کې. خو تاسو به اوس دلته وګورئ، موږ ته به دلته اوس میسیج هم راکړي، موږ ته به ووایي چې دغه پیسې تاسو ته ټرانسفر شوې. نو دلته به تاسو راشئ خپل د موبایل ته کوم دغه بایننس ته چې کوم فنګر لاک ورکړی وي یا د ګوتې کوډ مو چې ورکړی وي او یا د بل پیټرن کوډ وي هغه به تاسو خلاص کړئ. دلته تاسو دوستانو شاید ویډیو کې ښکاره هم نه شي، تور ښکاره شي. او دلته دوستانو تاسو کتلی شئ ټاپ اپ دلته اوس کېږي او دغه پیسې به موږ ته اوس په اتومات ډول راورسېږي. تاسو کتلی شئ وایي تاسو ته به دغه پیسې همدا اوس در ورسېږي. او دلته شمېره موږ ته ښایي چې دغه شمېرې ته به تاسو ته پیسې لاړې شي. او دلته شمېره هم ښایي وایي 400 افغانۍ تاسو ته اوس موږ دغه لیږو. نو تاسو دلته دوستانو کتلی شئ اوس چې دغه پیسې به موږ ته اوس بالکل په اتومات ډول ورسېږي. تاسو کتلی شئ موږ ته میسیج هم راغی وایي چې هغه پیسې تاسو ته ولېږدول شو، یعنې تاسو ته ولاړ. تاسو کتلی شئ 400 افغانۍ راغلی او 40 افغانۍ پیس ترې کټ شو. 40 افغانۍ هغه د شبکې پیس د 500 افغانۍ کې 15 افغانۍ کټوي، نو په 400 کې صرف 40 افغانۍ پیس کټوي. زه اوس راځم دلته تاسو ته په دغه سیم کارت کې هم ښایم. دغه تاسو کتلی شئ تاسو ته ښایم چې ما سره 2 افغانۍ دي. ما سره مخکې پیسې نه وي، تاسو ته به مخکې ونه ښودلې ما سره پیسې نه وي. تاسو کتلی شئ چې ما سره اوس دلته 380 افغانۍ دي. 380 افغانۍ را سره دي او ما 400 افغانۍ ته ولیږلې او 380 راورسېدي او 40 د شبکې پیس کټ شو.
نو ما سره 380 افغانۍ دي. اوس دلته ما ته نور میسیجونه هم راځي او باینانس کې هم تاسو ته ښایم دلته ریفریش کوم تاسو ته چې اوس ما سره څومره کرنسي په دې کې پاتې شوه. زه اوس راځم باینانس ریفریش کوم 9.53 ډالر و اول. اوس تاسو کتلی شئ چې ما سره اوس 4.15 ډالر پاتې شول دلته، یعنې دومره ما سره پاتې شول او ما ترې نوره ټول ویډرا کړ. نو موږ ته به دلته نوټیفیکیشن هم دوستانو راغلی وي، نوټیفیکیشن بیا هم راکړی وي. نو ډېره اسانه طریقه ده، په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ. که دوستانو غواړئ چې چېرته د په زیاتې پیسې لاسته راوړئ نو موږ سره ویبسایټونه دي. که کرنسیانو ته اړتیا وي نو موږ کرنسیانې هم خرڅوو، په ایزیلوډ باندې هم ورکوو. نو موږ ته میسیج وکړئ، وټساپ شمېره هم په سکرین باندې تاسو ته ښکاري، په دغې شمېرې راته میسیج وکړئ، تاسو ته موږ هم کرنسیانې دوستانو درولېږو. دلته تاسو کتلی شئ د باینانس له لورې هم دغه میسیج راغلی دی، وایي تاسو د باینانس له لورې دغه میسیج تاسو کتلی شئ، دغه موږ ته راغلی دی. نو که کرنسیانې په کار یې موږ ته کولی شئ میسیج وکړئ، تاسو ته به موږ کرنسیانې ولیږو او تاسو به راته ایزیلوډ وکړئ. د بل ویډیو چې زه به راځم د الله په امان.